پاتې مزل. د تاریخي ناولونو ځانګړې خپرونه. پاتې مزل د اوسني عصر د ننګونو او فرصتونو هنداره چې د اسلامي تمدن د عروج او انحطاط عوامل روښانه کوي. پاتې مزل د علم او ارتقا پر لاره څراغونه بلوي او د مسلمانانو تیرې سترې واکمنۍ او فرهنګي میراثونه بیانوي. د امید رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې ټول به روغ جوړ او په ورځنیو چارو کې بریالي اوسئ. پیل کوو د پاتې مزل په نننۍ خپرونه. هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره پاتې شي. ورونو، د تیرې برخې په پای کې تاسې واورېدل چې میرنیا له اوپاس څخه وپوښتل تا ته چا وویل چې زه بوتلی تلی کې؟ اوپاس ځواب ورکړ دا د څو کالو څخه ماته څرګنده وه چې ته دلته یې. د جولین سړی هر وخت دې لوري ته ځي او راځي. یو راته وویل چې د کومه میرنیا لپاره چې ته له تخت او تاج څخه لاس په سر شوی وې، اوس هغه د راډیک د حرام ښکلا ګرځېدلې ده. له هغه څخه وروسته ما ستاسې په هکله باندې معلومات اخیستل، خو موږ باید دلته ډېرې خبرې ونه کړو میرنیا. دا زما او ستا دواړو لپاره خطرناک دي. میرنیا وویل هو او پاس، موږ باید زر تر زره له دې ځای څخه پکې سپکې کړو. ته ډېر هوښیار جاسوس معلومیږې، ځکه چې تا ته دا هم څرګنده شوه چې زه دلته په تالاب کې یم. او پاس وویل زه جاسوس نه یم، خو دلته راته یو هوښیار او تکړه جاسوس په لاس راغی او د خپل ګوټ قوم 2 کسان هم راسره مخامخ شول. یو راته وویل چې میرنیا همدلته په ماڼۍ کې اوسي او کله ناکله تالاب ته د نورو نجونو سره راځي. زه د 2 ورځو څخه په دې شکل او جامو کې ستا پسې په ځنګل کې لیونی ګرځم. نن راته هماغه جاسوس وویل چې میرنیا له نورو میرمنو سره په تالاب کې ده. میرنیا اوس د غچ اخیستلو او انتقام وخت را رسېدلی. زه چې د راډیک بدماش څخه کوم غچ اخیستل غواړم، په هغه باندې ته ښه پوهېږې. ته هم له هغه څخه غچ او انتقام اخیستل غواړې. هغه ته په ځوانۍ کې خپله ملګرې کړې او ستا ژوند یې خراب کړ. ما خو اوس واده هم کړی دی او بچیان هم لرم. میرنیا یو سوړ اسویلی ویست او ویې ویل هو او پاس، زه هم ورڅخه غچ اخلم. زه ستا څخه پرته د نورو شوم، خو مور څخه جوړه نه شوه، بلکې زما څخه شیطانه جوړه شوه. په ما کې اوس شیطاني صفات را پیدا شوي دي. زه اوس نارینه او د حرم ښځې په خپلو ګوتو نڅوم. د ماڼۍ ټول اوسېدونکي نوکران، غلامان او عام وګړي ما بې تاجه ملکه بولي. خو اوپاس ورته وویل خبرې اوږدېږي میرنیا، زه هم ستا په شان په احساساتو کې ډوب یم. زړه مې غواړي چې د 20 کاله مخکینۍ خبرې درسره وکړم او وخت هم 20 کاله مخکې ولاړ شي. میرنیا وویل آیا زه تا ته هغه خوبونه بیان کړم چې ستا په جدایي کې ما لیدلي؟ خو اوس مې چې ته ولیدلې هغه هر څه راڅخه هېر شول. اوپاس ورته وویل میرنیا اوس خپل احساسات کنټرول کړه. ما درته وویل چې اوس د غچ اخیستلو وخت را رسېدلی. میرنیا وویل زه خبره شوې یم چې ته د حمله کوونکو سره راغلی یې. آیا دا څوک دی؟ خو دا حمله کوونکي څوک دي؟ اوپاس ځواب ورکړ دوی مسلمان بربریان دي. بیا اوپاس میرنیا ته د جولین پوره کیسه بیان کړه چې هغه په څه ډول باندې هغوی د حملې او برید لپاره تیار او چمتو کړل. ای میرنیا، په اندلسي پوځ کې ګوټ او یهودي قومونه شته. میرنیا آیا ته اوس دا کار کولی شې چې کله راډیک د مسلمانانو سره لاس په لاس شي نو ګوټ او یهودیان د راډیک له لښکر څخه جلا شي او بیرته د مسلمانانو سره یو ځای شي؟ میرنیا ځواب ورکړ هو، دا کار زه کولی شم او همداسې به کېږي. په دې هکله نور خبرو ته اړتیا نشته، بس زه پوهه شوم. او پاس بیا وپوښتل آیا نور معلومات هم راکولی شي؟ میرنیا ځواب ورکړ هو، بادشاه راډیک په پمپلونه کې دی او پوځ سره راټولوي. خلکو ته اعلانونه کیږي چې په پوځ کې داخل شي. خو د مسلمانانو د پوځ شمیر څومره دی؟ او پاس ورته وویل هغوی نږدې 7,000 لږ څه کم دي.
ځکه چې په مخکینی جګړه کې د ده په وینا باندې ووژل شول. خو ورونو په اصل کې هغه مجاهدین شهیدان شوي وو. میرنیا په حیرانتیا سره وویل 7,000 دا خو ډېر کم دي، مسلمانان به ټول ختم شي. خو اوپاس په مسکا سره وویل د خپل جنرال ټیوډومیر څخه دې وپوښته مسلمانان چې کله په میدان کې وګورې نو حیرانه به شي. هغوی د کفر په خلاف جګړې ته جهاد وایي، یعنی مقدس او سپېڅلی جنگ. مسلمانان داسې جګړې ته عبادت وایي. په داسې جګړو کې هغوی معنوي او روحاني ډاډ ترلاسه کوي. خو هغوی هسې بې ځایه په ړندو سترګو ځانونه نه وژني. لومړی هغوی د خپل دښمن لپاره د مرګ په رښتې ګرځي. څرنګه چې هغوی له مرګ څخه ویره او ډار نه لري نو په ډېر زړورتیا سره د دښمن په مقابل کې جنګیږي. د هغوی جنرالان او سالاران داسې چلونه په کار باندې اچوي چې دښمن هغه وخت پوهیږي چې کله یې ملا ماته شي. زما د سترګو په وړاندې چې د مسلمانانو 7,000 پوځ د جنرال ټیوډومیر 15,000 کسان په کوم ډول تباه او برباد کړل، له هغو څخه ته هم خبره یې. میرنیا وویل په دې فکر وکړه اوپاس راډریک چې کوم پوځ او لښکر راټولوي هغه به د 100,000 څخه کم نه وي. اوپاس ځواب ورکړ دا فکر او غور موږ ته پرېږده میرنیا. که چیرې ستا په زړه کې اوس هم زما مینه او محبت وي نو کوم کار چې ما تا ته سپارلی هغه سرته ورسوه. میرنیا وویل همداسې به کېږي اوپاس. اوس تو د لیونیانو په شان باندې کار کوه او له دې ځایه ووځه. اوپاس بیا وویل زه به ستا لیدو ته بیا راځم میرنیا. له دې لیدنې څخه وروسته اوپاس له دې ځایه څخه ولاړ. ورونو د اندلس تاریخ لیکونکو ځینې روایتونه را اخیستي چې په ښکاره ډېر حیرانونکي او د قبلولو وړ نه ښکاري. خو دا لیکنې د اروپایي تاریخ لیکونکو لخوا څخه هم راخیستل شوي کوم چې د اندلس تاریخ لیکلی دی. ځکه عیسایانو خو د مسلمانانو په خلاف باندې لیکنې کولې او فتح هم د مسلمانانو په برخه وه، نو ځکه د دې روایتونو سموالی ورڅخه معلومیږي. 3 قوي تاریخونو د طارق بن زیاد او راډریک په هکله یوه خبره لیکلې ده او هیڅ شی په هغه کې پټ نه دي. ورونو له میرنیا او اوپاس څخه وروسته اوس به ورشو د اسلام ستر او زړور اتل طارق بن زیاد رحمه الله ته چې هغه په کومو ترتیبونو باندې لګیا دی. کله چې طارق بن زیاد د اندلس نامتو جنرال ټیوډومیر ته ماتې ورکړه نو څو ورځې وروسته هغه په خپل آس سپور شو او هغه لوري ته روان شو کوم لوري ته چې پرمختګ کول غوښتل. هغه د مرستې تر رارسېدو پورې د جګړې په میدان کې اړولي وو. مړي ټول لرې شوي وو خو وینې له هماغسې پرتې او وچ شوي وې. ورونو هلته حشرات او څښېدونکي حیوانات خصوصا ماران زیات شوي وو چې د جګړې په میدان کې وي او بلې خواته ګرځېدل. طارق بن زیاد رحمه الله هم د سیمې د لیدلو لپاره راوتلی و او جولین د لارښود په توګه ورسره ملګری و. د طارق سره مغیث رومي او ابو زرعه طریب بن مالک رحمه الله هم و. طارق بن زیاد له جولین څخه وپوښتل او پاس به کله راشي؟ ژوندی نه نیول شوی؟ جولین ځواب ورکړ هغه دومره بې عقل نه دی، زر به راشي. هغه به داسې شکل او صورت کې تللی چې هیڅ څوک یې نشي پېژندلی او د هغه نیول ډېر کم امکان لري. د جنګي بندیانو څخه هغه ته څرګنده شوې ده چې راډریک په خپله پلازمینه طلایتله کې نشته. ټول وزیران له هغه سره تللي دي. په دې حالاتو کې د اوپاس کار نور هم اسانه کیږي. دوی په همدې خبرو کې د کبنیونکو له کلي څخه ووتل. طارق بن زیاد رحمه الله ته وویل شول چې دلته نږدې کوم ښار نشته نو ځکه پوځ هم نشته. هغوی نور هم وړاندې ولاړل. سیمه ډېره ښکلې او ښایسته وه. ورونو په دغه ښکلې شنه سیمه کې یو کلی پروت و چې اوسېدونکي یې د باندې هر لوري ته ګرځېدل. کله چې طارق بن زیاد رحمه الله او د هغوی ملګري خلکو ولیدل نو هغوی خپلو کورونو ته وتښتېدل. طارق بن زیاد وویل جولین هغوی ته شاید څرګنده شوې وي چې موږ د دوی پوځ ته ماتې ورکړې ده. دوی به اوس څوک په دې پوه کړي چې موږ د هغو فاتحانو په شان نه یو چې کله فتح وکړي نو بیا د خلکو کورونو ته ننوځي او هلته وژل، لوټل او د ښځو بې پردګي کوي. جولین ورته وویل ابن زیاد د پوهولو څه اړتیا ده؟ کله چې ستاسې له لورې کوم غلط حرکت ونه شي دوی به په خپله باندې پوه شي. هغوی په دې خبرو کې بوخت وو چې د کلي څخه یو بړۍ راووته او د طارق بن زیاد په مخ کې ودرېدله. طارق خپل آس ودراوه. نور ملګري یې هم ودرېدل. بوډۍ وپوښتل آیا په تاسو کې د هغه پوځ سپه سالار شته؟ کوم یو چې زموږ پوځ ته ماتې ورکړه؟
جولین د تاریخ په لور اشاره وکړه او یې ویل هو مورې دا د اندلس پوځ ته ماتې ورکوونکی سپاه سالار. بوډۍ پرته له ویرې تاریخ ته وویل له آس څخه راښکته شه او خپل سر لوڅ کړه. مغیث رومي چې د اندلس په ژبه باندې پوهېده نو طارق بن زیاد رحمه الله ته یې وویل چې بوډۍ څه وایي. طارق له آس څخه راښکته شو او خپل سر یې لوڅ کړ. بوډۍ د طارق په سر باندې لاس راکش کړ او په حیرانتیا سره یې وویل او ته راغلی یې؟ زما خاوند کاهن و، د هغه نوم تر لرې لرې پورې رسېده خو اوس مړ شوی دی. هغه ما ته څو ځلې ویلي وو چې له بهر څخه به یو قوم راځي، هغوی به اندلس فتح کوي او دلته به واکمني کوي. د هغه لښکر د سپاه سالار نښې به دا وي. ورونو دلته دې بوډۍ هغه نښې شروع کړې. والله اعلم. د هغه د سر او ګیرې ویښته به سوربخوند وي، ټنډه به یې پراخه وي. د دې نښو څخه معلومیږي چې همدا ته یې، ځکه ستا د سر او ګیرې ویښتان سوربخوند او ټنډه دې پراخه ده. بله نښاني پاتې ده، ته خپله چپه اوږه راښکاره کړه. هلته به یو خال وي چې د هغې په شاوخوا کې به ویښتان هم وي. طارق بن زیاد رحمه الله وویل بوډۍ رښتیا وایي، زما په چپه اوږه باندې خال دی چې شا او خوا پرې ویښتان راشنه شوي دي. ورونو دغه علایم او دغه کیسې لکه مخکې مې چې ذکر وکړل په تاریخونو کې لیکل شوي دي. والله اعلم. بوډۍ پسې وویل اندلس به ته فتح کوې، هغه شخصیت به ته وې چې د دې هیواد اوسېدونکي به له ظلم او تیري څخه خلاصوي. نو ورونو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه دغه روایت 3 اروپایي تاریخ لیکونکو لینپول، استنګرز او سمت را اخیستی او لیکلی دي. په دغه حالت کې طارق بن زیاد رحمه الله خپلو ملګرو ته وویل زما ملګرو ما تاسې او ټول لښکر ته خپل خوب اورولی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته زیری راکړی چې فتح به ستاسې په نصیب کیږي. اوس دا بوډۍ هم زیری راکوي چې د اندلس فاتح زه یم. خو دا خبره په یاد ولرئ چې موږ به د خپلو ځانونو قرباني ورکوو. قدرمنو مجاهدین ورونو، لکه په تیرو برخو کې مو چې واورېدل چې مجاهدین د طارق بن زیاد رحمه الله تر یوې واحدې قوماندې لاندې په څه ډول باندې وجنګېدل او قرباني یې ورکړې. نو ورونو حقیقي او په دین باندې رښتینو مینو مسلمانانو تل د الله جل جلاله دین ته قرباني ورکړې تیار دي او لا هم دا لړۍ دوام لري. ورونو څرنګه چې زموږ او ستاسې سفر د اندلس په لور دی نو اړینه ده چې موږ د تاریخي اتلانو ترڅنګ د خپلو نورو اسلامي خاورو د تیر تاریخ په هکله هم پوره معلومات ولرو. همدارنګه موږ باید د نړۍ پر مخ خپل ازلي او تاریخي دښمنان وپېژنو. په ځانګړي ډول موږ ته باید د خپلو ګاونډیو ملکونو تاریخ هم معلوم وي چې هغوی د تاریخ په اوږدو کې له مسلمانانو سره په خپلو هیوادونو کې کومې واده خلافۍ او سترې جفاوې در سره کړي او اوس یې ځینو د خپلو شومو موخو د پوره کولو په موخه موږ ته څنګه ځانونه دوستان را معرفي کړي. ورونو ګاونډي او اسلامي هیوادونه پیژندل زموږ او ستاسې لپاره ډیر اړین دي. له هغو له پیژندلو څخه وروسته به بیا را روان قدمونه په پوره دقت، چټکتیا او په باخبرۍ سره پورته کوو او مخته به ځو انشاء الله تعالی. ورونو په لومړي سر کې تاسې به د ماوراء نهر او قفقاز نومونه اورېدلي وي چې په دې کې ډېرې اسلامي خاورې دي. له همدې څخه یې پیل کوو چې څه ډول دوی ته اسلام ورسېده، څنګه د اسلام د دښمنانو لخوا دوی وغولېدل او څنګه یې خپلې خاورې له لاسه ووتې. ورونو له دغې تبصرې څخه وروسته به بیا راوګرځو د خپلې کیسې دوام ته. ماوراء نهر هغو هیوادونو ته ویل کیږي چې د جیحون یا آمو سیند هغې پورې غاړې ته پراته دي. دا خورا پراخه ساحه ده او اوږد تاریخي ارزښت لري. دا هیوادونه چې په ترکستان سره هم شهرت لري د لومړي ځل لپاره هغه وخت د اسلام له نوم سره اشنا شول چې د اموي خلیفه عبدالملک بن مروان په زمانه کې د 88 هجري کال چې د 206 میلادي کال سره سمون خوري د قتیبه بن مسلم الباهلي رحمه الله په مشرۍ اسلامي لښکر د امو له سیند څخه ورتېرې او د خوارزم او سمرقند ښارونه یې فتح او ورپسې د نورو هیوادونو د فتح سلسلې دوام پیدا کړ.
ورونو هغه هیوادونه چې اوس په دغه ماوراء نهر کې جوړ شوي ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان چې د دې ښارونو نومونه تاسې په وار وار اورېدلي دي. خو په دې کې یوه مهمه او اړینه غرنۍ ساحه د قفقاز ده. قفقاز یوه غرنۍ برخه ده چې 1200 کیلومتره اوږده پرته ده چې د غرونو لوړوالی تر 5630 مترو پورې رسیږي. غرونو دغه غرونه د اروپا او آسیا ترمنځ لوړ دیوالونه دي چې دوه وچې له یوې او بلې څخه بېلوي. مسلمانان د لومړي ځل لپاره هلته د دویم خلیفه حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت په دوران کې په 22 هجري کال د سراقه بن عمرو رضی الله تعالی عنه په مشرۍ هلته ورسېدل. ورونو سراقه آذربایجان فتحه او د نورو ځایونو د نیولو لپاره ګړندي قدمونه واخیستل چې بالاخره ډیر ژر د قفقاز ټول چاپیریال اسلامي چاپیریال وګرځېده. په دغه قفقازي ساحه کې آذربایجان، ارمنیا، جورجیا دغه درې مستقل هیوادونه موجود دي او داغستان، چیچن، انګوشتیا، شمالي اوستیا، کباردیا، کراتچای، اشرکسیه، اویجا دغه هیوادونه هم موجود دي. ورونو دا د اسلامي هیوادونو نومونه دي چې موږ او تاسې له نومو او تاریخ سره باید بلد اوسو. ورونو وروسته له دې چې اسلام په ماوراء نهر او د قفقاز په څنډو کې واکمن او هلته د اوږدې زمانې لپاره د علم او پوهې څراغ روښانه شو چې د دې تاریخ د بیانولو لپاره یوې ځانګړې لړۍ ته اړتیا ده. خو خیر د 1552 میلادي کال نه وروسته د روسیې قیصر واکمن څلورم ایفان د روسیې امپراتورۍ د جوړولو په تکل د اسلامي خاورو په لور لاس اوږد او د لومړي ځل لپاره قازان او ورپسې بشکریا، استراخان او ورپسې نور هیوادونه یو په بل پسې ونیول تر څو دوی د روسیې لویه امپراتوري جوړه او د ماوراء نهر او قفقاز ټول اسلامي هیوادونه یې ونیول. ورونو د ترکستان او قفقاز مسلمانان د تزاري روسانو سره لاس په ګریوان وو چې بالاخره په 1919 میلادي کال کې د اکتوبر انقلاب منځته راغی. په هغه وخت کې مسلمانانو فتح لاسته راوړه. مسلمانانو ګمان وکړ چې د ستړیا و تورې شپې نورې ولاړې او روڼ سهار یې راختونکی دی. خو ورونو لکه څنګه چې د هغه وخت مسلمانانو هم دا فکر کاوه، موږ باید اوس له شته فرصتونو څخه ګټه پورته کړو، بیدار او هوښیار واوسو. دغه تاریخ ته تاسې ښه متوجه سئ او پند ترې واخلئ. د هغه وخت مسلمانان هم د همدې خوشباورۍ او بې پروایۍ په خوب باندې ویده شول. کوم دښمن ته چې ماتې ورکړې وه د هغوی را روان شوم پلانونه دوی ونه څارل او د خپلو فتوحاتو د ساتنې لپاره یې منظم پلانونه او ادارات جوړ نه کړل. نو کمونستان هم په قرار باندې دوی ته کېنناستل. هغوی خپل شوم پلانونه پیل کړل چې مسلمانانو یې ډېرې بدې او وژونکې پایلې ولیدې. ورونو کمونستانو د مسلمانانو د غولولو او په لومړي قدم کې د چوپ ساتلو لپاره د خپل همیشني عادت نه کار واخیست او په درواغو یې رنګارنګ وعدې ورکړې. تر ټولو لویه وعده یې هغه دروغجنه ابلاغیه وه چې د 1919 میلادي کال د دسمبر په 9 نیټه د مرکزي کمیټې لخوا د لینین او ستالین په لاسلیک سره په لاندې متن د مسلمانانو په هیوادونو کې خپره شو چې ورکې لیکل شوي وو: د زور او وحشت سرمایه‌داره امپراتوري مخ په نړېدو ده. د غلو او د اړمارانو استعمارګرو د پښو لاندې د اور لمبې راپورته شوې. ای د شرق او روسیې مسلمانانو، په دغو حساسو حالاتو کې زموږ سترګې ستاسې خواته دي. تاسې چې خورا زحمتونه او تکلیفونه ګاللي، خو هغه څه تاسې ته نه دي درکول سوي چې تاسې د هغوی وړ یاست. ای د روسیې مسلمانانو، د فولجا د غاړو او د قرم تاتاریانو، د سایبریا او ترکستان قرغیزو او د سارتینو، د قفقاز تاتارو او ترکانو، د قفقاز د غرو زمریانو، ای هغو خلکو چې ستاسې د جماعتونو او هدیرو بې احترامي شوې ده،
ستاسې عقیدو او رواجونو ته په سپکه کتل شوي. د روسیې پخوانیو پاچایانو او واکمنانو ستاسې مقدساتو ته په سپکه باندې کتلي دي. موږ به ستاسې د عقیدې، رواجونو او قومي اړیکو ازادي پر ځای کړو. له همدې نن څخه ستاسې فرهنګي هلې ځلې ازادې دي چې هیڅوک پرې تېری نشي کولی. نو راځئ په خپله خوښه مو خپل ژوند جوړ کړئ. تاسې آزاد یې او هیڅوک ستاسې د غوښتنو مخالفت نشي کولی. او په ادامه کې یې لیکل سوي وو: ملګرو راځئ د ازادۍ او مساوات په لور په کلکه ګډ قدمونه واخلو. زموږ بیرغ د نړۍ په هر ګوټ کې د مظلومو اولسونو لپاره ازادي غواړي. ای د روسیې اوسیدونکو مسلمانانو، ای د شرق مسلمانانو، راځئ موږ او تاسې په هغه لار ولاړ شو چې نړۍ ته نوی ژوند ور برخه کوي. موږ ستاسې مرستې او ملاتړ ته سترګې په لار او ښه راغلاست وایو. ورونو، دا یوه غولونه وه. دا هغه لیک و چې د دې تر شا د لکونو مسلمانانو د مرګ او شهادتونو پلانونه سنجول شوي وو. موږ او تاسې هم اوس باید د امریکایانو او د هغوی د متحدینو په اوسني چپوالي باندې غلط نشو. باید د هغوی د پردې تر شا پلانونه له مختلفو استخباراتي لارو څخه راوباسو او د هغو معلوماتو پر بنسټ بیا خپل پلانونه عیار کړو. خیر، دغو اسلامي هیوادونو د دوی غوښتنې ومنلې او د روسیې د پخوانیو واکدارانو څخه یې بېزاري اعلان کړه. خو ورونو، دا چې د مظلومو لپاره ازادي غوښتونکي نظام له دوی سره څه وکړل، دا به تاسې اوس واورئ. ورونو، د 1918 میلادي کال د اپریل په میاشت کې، یعنې له دغه پورته ابلاغیې څخه چې تاسې واورېده 4 میاشتې تېرې سوي وې، همدغه لینین چې دغه ابلاغیه یې لاسلیک کړې هم وه، روسي ټانکونو، توپونو او الوتکو ته یې امر وکړ چې په اسلامي خاورو باندې حمله یوسي. هر څه چې په وړاندې درتلل تس نس او نابود یې کړئ. د همدې کال تر اخره یې د آیډیل اورال جمهوریت، شمالي قفقاز او خوقند د خپل کنټرول لاندې راوستل. د قرم برخې د داخلي مقاومتونو له کبله ژر فتح نه شوې. ورونو، په 1919 میلادي کال کې د اش ازدو جمهوریت ونیو. د 1920 میلادي کال د اپریل په میاشت کې ټول قرم ونیو او بیا په آذربایجان اسلامي ملک باندې حمله وکړه او د څه جنګونو وروسته هغه هم ونیو. ورونو، د 1920 کال تر اخره ټوله خیوه ونیوه. که څه هم د خیوې اوسیدونکو خلکو د سرونو په قیمت باندې د خپلې ازادۍ څخه دفاع وکړه، خو بیا هم همدغه سیمه ونیوله. په 1921 میلادي کال کې بیا د بخارا په جمهوریت باندې حمله وکړه. هلته خورا خونړي جنګونه وشول. د امام بخاري رحمه الله المسیانو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له میراث څخه په خپلو وینو باندې دفاع وکړه، خو دوی یوازې ونه شوی کړی چې د سرو لښکرو د لوی سیلاب مخه بنده کړي. د دوی منظمې عسکري قواوې ماتې شوې، خو ګوریلایي جنګونو ته یې پوره 10 کاله دوام ورکړ. په هغه وخت کې هم اسلامي نړۍ هیڅ کومک له دوی سره ونه کړ، لکه څرنګه چې په تېر 20 کاله کې افغانستان همداسې اسلامي نړۍ پرېښی و او اوس فلسطین همدغسې پرېښی. په همدې ډول د امام بخاري رحمه الله المسیانې هم په هغه وخت کې 10 کاله پرېښودل، تر هغه چې دوی په هر ډول جنګونو کې ماتې وخوړه او هغه ساحه هم له دوی څخه ونیوله. ورونو، د ازیفیستیا جریدې د 1922 کال د جولای په میاشت کې د ملګري کالینین لخوا د قرم د لوږې په هکله لاندې معلومات خپاره کړل چې هغه پکې ویلي وو: باید ووایم چې لوږه ځکه منطقې ته راغله چې روسانو د قرم ټول خوراکي مواد نورو ځایونو ته انتقال کړل تر څو دوی تسلیمي ته مجبور شي. ورونو، د جنوري په میاشت کې 3,20,000 تنه له لوږې سره مخ وو چې دا ټول مسلمانان. له دغو 3,20,000 څخه 1,40,14 تنه د لوږې څخه په شهادت ورسېدل او مړه سول. خو د مارچ په میاشت کې 3,09,000 تنه د لوږې سره مخامخ ول چې دوی ته د خوراکي توکو د نه رسېدو په صورت کې 1,09,002 کسه ترې مړه شول. او بیا د اپریل په میاشت کې 3,08,000 تنه له لوږې سره مخامخ وو چې 1,20,054 تنه له دغو څخه مړه شول. او د جون په میاشت کې 3,92,002 تنه د لوږې سره مخ وو چې د دغې میاشتې د مړو شمېر معلوم نه ده. ورونو، تاسې فکر وکړئ، همدارنګه په 1912 کال کې قرم 5 میلیونه نفوس درلود، یعنې 50 لکه. خو په 1940 کال، یعنې 23 کاله وروسته
یوازې 4 لکه کسان د 10% څخه کم دلته ژوندي پاتې ول. ورونو یعنې دغو وحشي ظالمو کفارو په 23 کالو کې 40 لکه مسلمانان چې 10 لکه یې خاص د لوږې په واسطه باندې دوی په شهادت باندې ورسول. څه فکر کوئ چې د هغوی څخه راپاتې نسل به زموږ مسلمانانو په هکله باندې څه ډول ارادې لري؟ تاریخ هر څه لیکي خو هیروي نه. زموږ او ستاسې دا ټول څه باید په یاد وي هر وخت چې د دوی سره موږ مخامخ کیږو. د تاریخ پس منظر باید زموږ په ذهن کې وي. په راتلونکي کې داسې تاریخي غلطۍ مه تکراروئ چې له امله یې په میلیونونو انسانان د مرګ تر پولې تیر شي. پاته شي په هغه عزم چې مخکې زموږ او ستاسې مجاهد اسلاف په هغه عزم باندې پاتې ول. وروسته له دې چې د دغه ظالم کمونیستي انقلاب ریښې ټینګې شوې نو د اسلامي خاورو اصلي اوسیدونکي یې وشړل تر څو د هغو مسلمانانو ځایونه روسان ونیسي. ورونو د ازهر پوهنتون او د اسلامي مبارزې د رئیس په هغه لیک کې چې ملګرو ملتونو ته یې استولی دی له کمونیزم څخه د مهاجرینو په حواله یې لاندې حقایق په هغه وخت کې لیکلي وو. الف په 1934 کال کې یوازې په ترکستان کې 1 لک مسلمانان ووژل شول، 3 لکه له کورونو څخه وشړل شول او 3 میلیونه خلک له لوږې څخه مړه شول ځکه د دوی پښتو کمونیستانو قبضه وکړه او هغه عیسائی مذهب خلکو ته یې ورکړه چې اسلامي خاورو ته دوی راوستلي ول. او د 1919 تر 1919 کلونو په منځ کې 15 لکه مسلمانان بندیان شول چې مشران یې ترې اعدام او پاتې د خپلو کورونو څخه وشړل شول چې په هغو مشهورو بندیانو کې شیخ برهان الدین البخاري، د هغه وخت قاضي قضات، د بخارا مفتی شیخ خان مروان، شیخ عبدالمطلب، شیخ محسوم متولی، شیخ عبدالاحد دارخان، شیخ حاجی ملا یعقوب، شیخ ملا عبدالکریم دا هم بندیان کړي وو. او همدارنګه د بخارا جمهور رئیس خواجه نیاز، صدر اعظم مولانا ثابت، د الماتا د منطقې مشر حاجی شریف، د کاشغر مشر عزمان اوراز، د دربار وزیر یونس بیک، د تجارت وزیر ابو محسن، د فواید عامیه وزیر عبدالله او د ولسي جرګې رئیس طاهر بیک دا ټول بندیان کړل او اکثره یې په دار وځړول. په 1939 کال کې 2000 کسان وتښتېدل چې 1200 یې په لار کې مړه شول. ورونو دا هغه مسلمانان ول چې دوی په خپلو خاورو کې میشت ول، د دوی کورونه خپل ول، دوی آرام ژوند درلود. په 1950 کال کې 100,000 مسلمانان وتښتېدل چې روسانو له دغو تښتېدلو مسلمانانو څخه 1000 کسه په شهادت باندې ورسول. او په 1921 کال کې 1 لک مسلمانان له لوږې څخه مړه شول. په 1928 کال کې جمهور رئیس ولی ابراهیم او د هغه ټول وزیران ووژل شول. په 1930 کال کې جمهور رئیس محمد قباشي او د هغه ټول وزیران ووژل. او په 1930 کال کې هم د هغه وخت رئیس جمهور الیاس ترخان او د هغه د کابینې ټول غړي ووژل. ورونو د کفارو وعدې مو ولیدې چې څه ډول له هغو مسلمانانو سره پوره کړې، څه ډول په دغو زهرجنو وعدو باندې په میلیونونو مسلمانان د مرګ تر تیغه تیر کړل. دغه ډول په زرګونو پیښې په تاریخونو کې شتون لري. خو موږ مسلمانان باید له خپل تاریخ څخه باخبره اوسو، خپل تاریخ مطالعه کړو او پر روانو وختونو کې پند او عبرت ورڅخه واخلو او هیڅکله داسې کار ونه کړو چې زموږ او ستاسې را روان نسلونه په هغو باندې وشرمېږي. داسې تاریخي کارنامې باید خپلو نسلونو ته پرېږدو چې دوی پرې وویاړي، لکه څنګه چې په تېر 100 کلن انقلاب کې الحمدلله مجاهدینو خپل تاریخ او د مسلمانانو تاریخ پرې ځلانده کړ. ورونو دا چې دا برخه څه نه څه اوږده سوه او ضرورت و، نو پر روانو برخو کې به انشاء الله تعالی د کیسې پاتې برخې ته دوام ورکړو.